بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د یاره نن سبا خو ماشاءالله بس دا ستاسو وایي د لیونۍ ارمان پوره شو په لاره ځي په کاڼو ولي زیارتونه پوه شوې. نو مخکې دا تقریبا څو میاشتې وشوې چې لایف مو نه و کړی، داسې ډېر لکه دا 15 همداسې 2 منټه هم نه و کړی، مګر ماشاءالله اوس داسې شو چې ورځ په ورځ هر ورځ لایو وي که نه. موږ ته هم کرکټ خوند راکوي، موږ هم د کرکټ مینهوال یو. ماشاءالله کرکټ هم ډېر دی او داسې ښکاري انشاءالله کوالټي کرکټ را روان دی. نو چې کوالټي کرکټ یې خوند هم کوي ورباندې خبرې. د افغانستان لوبې بیلې دي، د پاکستان لوبې بیلې دي او موږ په دواړو باندې خبرې کوو. په دې ویډیو کې به اول د افغانستان د ایشیا کپ په اړه خبرې کوم، بیا دویم د دې نه وروسته چې دی بیا د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ چې لومړی لوبه وشوه هغې په اړه به ورسره خپل نظر شریکوو. راځو د افغانستان ایشیا کپ ته. ایشیا کپ کې یو لوی سرپرایز زموږ سمیع الله شینواری. ګوره شینواری چې دی زموږ شینواری عزیزان دي، په موږ ګران دي او د نړۍ هر ګوټ کې چې شینواری هغه په بل شینواری پام کوي. کله چې یو شینواری بل شینواری ته کنځلې کولې ته پوه شه دا د نهي جولال مسی دی. یعنې باقي چې دی موږ ښه سره یو بل باندې پام کو. نور موږ ټول د افغانستان یو چې کله خبره د کرکټ راشي دا د ملت خبره ده، دا د ملي ګټو خبره ده او په دې باندې یو شینواری هم سودا نه کوي، څوک هم نه کوي. موږ د حق خلک یو، ناحقه نه یو. نو راځو سمیع الله شینواری صاحب په ایشیا کپ کې ګوره غټ سرپرایز دا راغی. زما د افغانستان کرکټ بورډ نه اول دا حیران یم چې ستاسې په ذهن کې تی شی راغی چې اله دا 2 کاله مو سمیع الله شینواری ډراپ کړی و، موقع مو نه ورکوله او بیا اکدم یې چې راځئ چې اوس یې ورولو، موږ ایشیا کپ ګټو خو په سمیع الله شینواری ګټو. دا فلسفه زه دې ته حیران یم چې ستاسې ذهن ته څنګه راغله، تر اوسه پورې نه وه، بس اکدم دا شی ستاسې ذهن ته راغی. او دا دې پورې نه چې سمیع الله شینواری ښه پلیر دی بد پلیر دی. ګوره محمد نبي صاحب چې ډېر پخوا راسې لوبه کوي او نه بالینګ سی دی نه بیټینګ سی دی. سمیع الله شینواری ته بالینګ نه ورکول کېده مګر لیګ سپینر خو نو ښه مقابله ورسره کولی شي. دا هماغه یو کیټګرۍ والا پلیران دي. مګر 2.5 کاله ته یو کس کېنوه، 2.5 کاله وروسته بیا راوله. نو ګوره د دنیا ښه پلیران خلک راخلي کېنه د هغوی کیریر ختم شي. ریکي پونټینګ همداسې ختم شو، میتیو هیډن همداسې ختم شو. ډېر داسې پلیران دي چې د نومونو ضرورت نشته، سټیو وا، مارک وا، دا خلک همداسې ختم شو. ډېر داسې پلیران. نو خبره داسې ده چې ته کله یو پلیر راواخلې غاړې ته کېنئ چې زه سیده، بیا ته بل پلیر راولې هغه مخکې کوې، نو نوي پلیران بیا بیرته هماغې ته ځي. نو د دې مطلب دا چې تا سره د فیوچر دپاره راتلونکي دپاره هیڅ پلان نشته. افغانستان کرکټ بورډ چې دی دا موږ چېرته یو چې انشاءالله 2023 کال کې موږ راځو که نه، دا درته ځکه یو ښه د 2023 اخره پورې چې دی که نه دا خلک بني دا کرکټ بورډ والا دا ټول موږ ختمو، دا ټول کرکټ بورډ به ډیزالف کوو. نوي آنلاین سیستم باندې به ځوانان راځي اپلای به کوي او مختلف جابونه مختلف کارونو دپاره به هلته خلک هایر کوو. بیا به هغه ټیم خپل ټیم مینجمنټ یو سوپروایزر لري او هغه به ریپورټینګ کوي مونږ ته. د چا کار کې مداخله نه کیږي، آزاد کار دی کوه خو استعداد رو باسه. د افغانستان کرکټ بل لیول ته ویسه. دا اوسنی بورډ چې دا ټول هماغه پخواني جوړ جاړی والا سلام علیکم ته خفه نه شې ته خفه نه شې، نو دغه شي باندې چې دی روان دی. او ما ته هم دا داسې مثال ښکاري نور کینې سمیع الله شینواری چې کوم پرفارمنس مثلا د بوس ډیفینډر دپاره په دغه کې کړي 202 رنځې، نو 202 چې هلته کړي تا باید دی آیرلینډ ته سلیکټ کړی وای، ځکه شاهدي تا په آیرلینډ ته سلیکټ کړه، عثمان غني دی آیرلینډ ته سلیکټ کړه، نو سمیع الله شینواری هم باید تا آیرلینډ سره لوبو دپاره سلیکټ کړی وای. چې هلته یې سلیکټ نه کړه، ایشیا کپ ته دی را میدان ته کړه. امین زه په دې باندې بیا وروسته خبره کوم چې سمیع الله شینواری څنګه پلیر دی. نو دا پالیسي صحیح نه ده. پالیسي باید داسې چې اوس مثلا ځوان او سینیر لوبغاړي سره څنګه یو ځای کړو. زه دې خلاف نه یم. ګوره د محمد نبي بعضې چمچې دلته راځي بیا لیکل کوي بد ردې کنځلې هسې را باندې ځان چټي بلاک کوئ، لکه بیا وروسته پوه شئ دا کار مه کوئ، دلیل سره خبره کوئ.
محمد نبی دی 2000 دغه دی ورلد کپ پورې چې 22م استرالیا ته ارمان به پوره شي کپتان به مخکې یو وخت کې کپتان او تقریبا 2015 نړیوال جام کې هم د استرالیا کې دی ځل ته دا د کپتانۍ ارمان هم پوره شي خو دین وروسته بیا ان شاء الله دی زی او موست لایکلی دی به کوشش کوي چې د زوی راشي خو چې دی لاړ شي دا سینیر کسان چې لاړ شي دا جونیئر افغانستان همداسې موږ ښه استعداد لرو دغه طریقه دا زما د خوښې طریقه ده خو چې دا نه کېږي دا اوس چې کوم کرکټ بورډ سکواډ سلیکټ کړی د ایشیا کپ دپاره نو ایشیا کپ سکواډ ته راځو ګوره زما په نظر په T20 کې عثمان غني ضرورت نشته بد پلیر نه دی په ون ډے کې چانس ورکوي په ټیسټ کې چانس ورکوي مګر په ون ډے کې په T20 کې ضرورت نشته شاهدي بد پلیر نه دی مګر ون ډے ټیسټ کې سیدی T20 کې ضرورت نشته افغانستان ته په دې 4 نمبر پوزیشن کې یو پلیر پکارو ما خو ګوره مخکې ویډیوګانو کې ویلي ما ته داسې ښکاره شوه چې د افغانستان د بیټینګ لاین اپ چې دی دا بېدباره دی دوی هغه ټاپ خلک د زړه د خلاصه بیټینګ نشي کولی او لاندې خلک چې دي مثلا نجیب الله زادران محمد نبی دې خلکو باندې ډیر بې ځایه پریشر راشي دوی بې وخته راوځي نو هغه کوم ټارګټ چې موږ باید ورکو 180 مونږ راځو 110 او 140 راښکته کېږو دا موږ په دې باندې میچ پیلو ما یو ویلو چې محمد نبی صاحب دی راشي 4 نمبر پوزیشن ته مخکې ریسپانسیبلیټي دی واخلي دې سره به خو که نه اخلي اوس یې دا د سمیع الله شینواری سکواډ کې واچو چې وایچاو نو زما په نظر باندې نمبر 4 پوزیشن چې ایشیا کپ دی نمبر 4 پوزیشن دی همدته ورکي او داسې څوک یې نه دي ایستلی چې موږ دغه کوو نمبر 5 نجیب الله زادران اوپنران خاصم ته معلوم دي چې حضرت زازی رحمان الله ګربز ابراهیم زادران ون ډاون نمبر 4 د سمیع الله شینواری کې نمبر 5 دی ورسره نجیب الله زادران کې نمبر 6 محمد نبی نمبر 7 عظمت الله عمرزی نمبر 8 راشد خان نمبر 9 مجیب نمبر 10 د دغه کنوین الحق دغه فیټي هغه دی ولوبای کاغه نه زما په نظر باندې فضل حق فاروقي چې فیټ یار څو دا او خو نور احمد ته چې ځای ورکړي دا به شي ګوره د کوم شی ستا سترونګ مضبوطي که نه د هماغه پې وروله د افغانستان سپین بالینګ چې دی سم دغه دی لکه مار د سپیشل فورس دا پې وروله دا بروره راشد خان دی یو څو که ویکټې وانخیستې لکه دغه غوندې نو نور احمد به ویکټې اخلي مجیب به یې اخلي نبی به یې اخلي سمیع الله شینواری به یې اخلي تا سره 15 سپینران شو ډېره زیاته ورایټي سره شوه دغه د افغانستان ټیم ته ضرورت دی فاست بالینګ چې دی ګوره تاسې به وګورئ په ایشیا کپ کې هغه فاست بالر به چلیږي دا نوین الحق چې دی دا ګوره زه د سپیډ خلاف یم چې دی ځوان دی چې لږ سپیډ زیات کړي نور باقي سمارټ بالر دی پوه شوې 2019 کې موږ خپله برخه چې دی هغه کامنټري دغه کې دته خبره کړې وه هغې نه وروسته مو کرکټ بورډ او نور دغه سره السټریټ کیمبل موږ یو ځای شو چې دی پلیر اف د ټورنمنټ کو پوه شوې ولې سمارټ بالر دی هم چینج اف پیس لري هم سلو بال باونسر لري پوه شوې او هم کویکش بال لري خو د سپیډ ډیر کم دی دغه شی مګر بیا هم ایشیا کپ ته زما په نظر دی دلته ښه دی فرید ملک ضرورت نشته چې دغه نه فضل حق فاروقي نو خیر دی ملک صاحب مینوالو څه مشکل نشته دی په ټیم کې دی چې پرفارمنس کې اوس سبا بله لوبه ده سبا به معلومات وشي ځکه یو لوبه کې خو کریم جنت هم 15 وکټې اخیستې وې پوه شوې دا داسې په یو لوبه باندې به تاسې څوک دغه کوئ نه کنسسټنټ پرفارمنس خلکو نه غواړو چې د افغانستان دپاره لوبه کوي 10 میچونه دې وکړه او تا یو میچ کې 3 وکټې یا 4 وکټې واخیستې دا شی څوک نه مني دا دې دغه نه خلک راوتي دي اوس دومره خلک هوښیار شوي په کرکټ پوهېږي هغه وخت د کرکټ پوهانو دا ژورنالستانو پوه شوي هغه وختونه تللي چې تاسې به خلکو ته به بولالې وي او خلکو به منلې خلک اوس عقل نه کار اخلي چې د په 13-15 لوبو کې شی نه دی کړی نن یې 3 وکټې واخیستې دا پوسټونه دغه کېږي دا خپل خپلوانو دوستان کوي نو سبا میچ کې به بیا معلومات وشي هغه خو 11 اوره ګیم و هغوی شاټونه واله وکټ هغوی ورکوله وکټه بالر نه ده اخیستې د بالر وکټ چې بیل دغه دی وکټ او بیټسمین چې کله 11 اورو کې شاټ وای نو دا وکټ اخیستل کیږي نیکسټ سبا گیم کې به دا غو معلومات وشي خو زما په نظر باندې عظمت الله عمرزی او دغه تاسو سره دی نوین الحق فاست بالینګ کې دا باقي چې څومره سپینرانی په سپین کې مش خلک بیا را نیولای شو دا زما د خوښي سکواډ دی باقي تاسو د بل چا بل څه خوښي هغه خپل دغه کولای شي نو دا د افغانستان د ایشیا کپ سکواډ باقي د څه خاص څه مشکل نشته دی
زما په نظر باندې شرف الدین اشرفي ښه کړي چې هغه په دغه کې اچولی دی سایډ لاین کړی دی په ریزرو کې. کیس احمد هم په ریزرو کې دی. دلته دغه راغلی و هغه بختیار ساحل صاحب پوسټ کړی و چې د دغه هم ټیګ کړی و چې لایو راځي 9 بجې، نو لکه چې لایو رانغی چا ورته زنګ والی چې پام کوه لایوونو مایوونو نه تیر شه، نو سړی دغه لایو ګوره لایو مه راځئ لوبغاړو ښه پروفیشنل اوسئ. ستاسې کار لایو نه دی، لایو زموږ کار دی. مونږ راځو خبرې کوو، د حق خبره درته پورته کوو، غاږ درته پورته کوو. مګر کیس احمد صاحب تا به شپږیزه کې چې لوبېدې اپ ته اورډر به بیټینګ ته راغلی وي، 4 نمبر به راغلی وي، 1 ډاون به راغلی وي، 5 خپل ټیم ته به دې ویلي وای تا باید د بیټینګ سکلز باندې کار وکړې. ګوره صرف په بالینګ باندې ته د افغانستان ټیم ته نشي راتلی. ډېر د افسوس سره دا خبره کوم، داسې نه ته ډېر ښایسته بالر یې، انډر 19 نه زما خوښ وي. مګر افغانستان سره راشد خان صاحب شته، لیګ سپینر دی. ته چې کله دغسې شي چې لکه بیټینګ ستا ډیپینډنسي ریګولر سکور کولی شي. اوس ګوره محمد نبي په تقریبا 93 لوبو کې 4 50 والی دي، مګر آلراونډر دی. نوم یې د آلراونډر وتلی دی، بس آلراونډر دی. نو تم باید یو 52 ووهې راشي او باید چې موقع درله په ډومestic کې ووهه چې خلک وایي چې ولا دا آلراونډر دی، دا اوس ښه بیټسمین شو. ستا د بیټینګ دا ګوره دا داسې مخلوق دی چې یو ځل ستاسې یو څو شپږیزې وګورې داسې شیر ته کش ورکوي که نه چې هر ځای کې به نو خو تاسې لږ پرفارمنس وکړئ. نو زما کیس احمد صاحب ته دا مشوره ده او هیله مې ده چې په بیټینګ باندې کار وکړه. څومره چې ته ښه انشاءالله ښه آلراونډر شي ضرورت وي. یو بل اصلي خبره چېرته کوم چې زما ذهن کې اوس ښه ده چې رایاده شوه، دې په ځای چې سمیع الله شینواری دوی سلیکټ کړی وای، ښه به دا وای چې شاهد الله کمال یې سلیکټ کړی وای. ګوره شاهد الله کمال چې کله در سره وي هم لیفټ آرم سپینر دی او هم ښایسته پلیر دی ګوره ښه، مګر غریب ته موقع نه ورکول کېږي او دا استعداد ضایع کېږي. ګوره موږ ریاض حسن یاداوه، ابراهیم زادران مو یاداوه، فضل حق فاروقي یاداوه، ابراهیم مومند هم یاداوه، بهیرشاه محبوب مو یاداوه، شاهد الله کمال هم یاداوه. دته باید موقع ورکړل شي. شاهد الله کمال ښایسته پلیر دی، لیفټ هینډ بیټسمین دی. آی تھنک نمبر 4 ښایسته پرمننٹ سولوشن دی. دا سمیع الله شینواری خو ټیمپرری سولوشن شو. تا راوسته شینواری کې ګوره یو کارم بل دی چې ماشاءالله ګوره رن اوټ چې دی یا به خپل رن اوټ کیږي یا به بل څوک رن اوټ کوي. دا خبره یاد ساتئ، دا نوٹ کوي، یا به خپل رن اوټ کیږي یا بل څوک رن اوټ کوي. ډېر ریکلیس رننګ کوي. یو خو داسې چې کویک رننګ وي، کویک رننګ دا نشي کوی، ریکلیس رننګ کوي. اوس به فټنس ما نه کتلی، خو هغې د وجې یا ځان رن اوټ کړي یا بل رن اوټ کړي. نو هیله ده چې دا کار ونه کړي. نو دا خو ټیمپرری سولوشن دی. پرمننٹ سولوشن د افغانستان دپاره شاهد الله کمال صاحب دی چې دا پکې ایډ کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر ښایسته ټیم شي. خو ګورو به انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله ایشیا کپ کې چې دی زموږ بنګلادیش سره ګوره بنګالیان هم ډېر سور کې را روان دي. شاکب الحسن یې کیپټن کړی دی او مشفق الرحیم اوپننګ ته درته وباسي، هغوی خپل دغه کوي. نو او ورسره سریلانکا ګپ نه دی ځکه اوس یې په خپل ملک کې استرالیا او پاکستان ته هم ټف ټایم ورکوي. یو ډرا شو، استرالیا نه یې وګټله. نو خلک خطرناک دي، سپینران هم ورسره خطرناک دي، کنډیشنز هم داسې دي چې دواړه میچونه به زموږ ټف وي. نو هیله ده چې افغانستان بنګلادیش مات کړي او بیا سریلانکا هم بنګلادیش مات کړي چې موږ په کلار وځو. که چېرته دا کار ونه شي په یو ډرا شي بیا به د رن ریټ خبرې، مثلا موږ بنګلادیش مات کړو، بنګلادیش سریلانکا مات کړي او سریلانکا یې موږ نه وګټي، دغسې دا بیا په یو ټای شي بیا په رن ریټ وځو. نو ګورو به هغه وخت سره. مګر افغانستان ټولو نه لومړی ټارګټ باید دی چې سوپر 4 ته وځي، ځکه سوپر 4 کې انډیا، پاکستان، سریلانکا یا بنګلادیش، سریلانکا سره موست لایک یا بنګلادیش سره زموږ لوبې راځي. نو دا هغه لوبې دي چې په کلونو کې زموږ نه دي راغلي او اوس موقع ده په لاس راغله. نو هیله ده چې زموږ لوبغاړي ښه خواريانې وکړي، زړه د خلاصه ګورئ، فل افرټ کوئ. او تاسې د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه لمسیان یاستئ. اوس ظالمانو تاسې زړه د خلاصه داسې لوبه کوئ چې زړوره لوبه کوئ، که په زړه ریکلیس نه هر ځای کې ولا اریان سو. یو داسې چټي تاویدلي، یو داسې چې مثلا تا ته په وکټ کې بال درکړي، هغه ته په دغه کې چې آوټ ساید د آف سټمپ شي ټاک لیګ سټمپ ته ټاک پرېږدې نه. نو خپل زون او خپل دغه ته ګورئ، پریکټیسونه مو کړي دي، کوچز در سره دي، پوهیږئ. نو چې اټاکینګ اګریسیو لوبه کې او ریکلیس لوبه کې فرق وپېژنئ. بس چې دا فرق مو وپېژنئ انشاءالله تاسې خو 11 کسان داسې یاستئ چې پخوا به مونږ یو وخت کې وی چې پاکستان سره یو شاید افریدي دی او افغانستان سره چې دي 11 افریدیز دي.
دغسې ټیم دی. نو انشاءالله چې تاسې زړوره لوبه وکړئ، زړه د خلاصه لوبه وکړئ، باقي ګټل او بایلل په کرکټ کې راځي، مګر زړوره لوبه به کوئ. اوس د افغانستان مارته یو ځل بیا وي چې بریا په هیله الله پاک دې وکړي چې ایشیا کپ وګټي. او اوس راځو د پاکستان او د نیدرلینډ ترمنځ لومړۍ لوبه وشوه. دوستانو دا ویډیو چې د کرکټ مینوالو سره شیر کوئ. نفرت پال چې دا خو که سره شیر هم نه کې، دا خو د یووالي راننه وځي او چې تر څو پورې خوله نه وازه کړي. هغه یو انګریز او ډېر مشهور امریکای کې بیلینیر دی، هغه د انسان د شخصیت امپریشن چې دی که نه، دوه شیانونه، یو چې تا اول لباس اچولی دینه ستا د شخصیت یو اندازه کېږي، هغه یو امپریشن چې په چا باندې یو تاثیر اچوي. یو دویم اصلي هغه وخت کېږي چې کله ته دا خوله راخلاصه کړي. نو که ته لباس دې ښایسته یي، په خپله ښایسته یي، مګر چې خبرې دې ګندی، غلطې خبرې کوي، کنځلې کوي، بدې ردې یې، نو ستا هر څه ډاون شو. نو نفرت پالو دا مې تاسې ته وي، تاسې هغې پورې دلته خاموشه ناست یاستئ چې تر څو پورې تاسې خوله وازه کړي نه، کامنټ به نه لیکلی. چې کله مې کنځل ولیکلې بیا مې د فیسبوک دوزخ ته ورلیږم. باقي د کرکټ مینوالو سره شیر کوئ. تاسې 4,500 کسان یاستئ، زړه د خلاصه بس څومره چې وسه کېږي انشاءالله کش ورکئ. ایک نمبر. اوس راځو د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ لوبه. سوځېږئ به نه، دا به نه وایي چې پاکستان په کرکټ ولې خبرې کوي. دلته زما پښتانه ورونه ته د پاکستان ټیم کې خوار شي وو، ته پکې پښتانه دي. نن هم فخر زمان زموږ پښتون دی، سینچري والا سلیزه 109 د ټولو دی ډېر ډېر مبارکي. ما خو ګوره وی چې رضوان دی اوپننګ ته یي. رضوان مې ځکه اوپننګ ته غواړم چې رضوان پاکستان ته زیات سکور کولی شي، مګر دا خو زموږ غوښتنه ده د کرکټ او دغه والا. هغوی دې ته ګوري چې یاره فخر زمان چې دی پاکستان دپاره یو اټیکینګ آپشن دی، یو طرف ته امام الحق دی، هغه په کلار لوبه کوي، نو دی به تیزه لوبه کوي، دی د خاطر بار بار اوپننګ کې دا کوي. او نن یې سینچري والا زما په نظر باندې ډېر ټایملی سلیزی والا دې سره به د د کانفیډنس لیول چې نورم پورته شي، ځکه فخر زمان ډېر وخت کېږي چې هغه زیمبابوې خلاف یې ډبل سینچري والی وه، چېرته به یو نیمه هغه دغه ساوت افریقا خلاف یې والی وه 104 وکړه چې نو هغې راسې د سلیزه یا دغه نه و والی. نو دا د کانفیډنس لپاره ډېر بهترین کار وشو. نیدرلینډ اوس خو به پاکستان ټیم ته معلومات شوی. ما خو ویلي چې ګوره دا تر زامن چې دا په خپل وطن کې ډېر تکړه دي، دا زمریان دي ګوره په خپل کور کې. نو 298 ته دویم ورسېده. پاکستان یو شی په پاکستان کې په ماته دا نور خو بیټینګ اورډر خسي هیڅ مشکل نشته، خو ماته د پاکستان کریم جنت چې دی دا آغا سلمان، دا ماته د پاکستان کریم جنت ښکاري. خدای دې وکړي چې غلط ثابت شو، خو دی چې لوور د اورډر راشي یاره په 15-14 بالونو باندې باید سړی 15-40 رنزي وکړي، پوه شوې. نو هغسې شپږیز هم نشي والی. او بالینګ چې دی نه تا ته فل کوټه بالینګ در کولی شي او نه تا ته 6 اووره کولی شي، 4 اووره 15 رنزې تېنې نیدرلینډ وکړي. نو دا د پاکستان کریم جنت ما ته ښکاري. د په ځای چې دی زما په نظر باندې د عبدالله شفیق ته چې ټرای ورکړي په دې نمبر 4 پوزیشن 5 پوزیشن کې که نه، دا به ښي، ځکه دا د پاکستان دپاره ون ډے کرکټ دی، لانګ ټرم دپاره ښه پالیسي ده. ځکه پاکستان ټیم ما ته داسې ښکاري چې دا په بابر اعظم ډیپینډنټ دی او په امام الحق. دې دوو کې خامخا یو کس سکور کوي، مګر که ته 300+ ټارګټ چیس کوي نو تا ته باید بابر اعظم سینچري ووایي. که بابر اعظم تا ته 80 سینچري ونه واله، ستا ټیم هغه نشي چیس کولی. د پاکستان ټیم زیاتره په بابر اعظم ولیاړ دی او دا ډیپینډنسي ښه نه ده. دې د خاطره عبدالله شفیق چې دی هغه ګوره هغه لاهور کلندر سره لوبېده، هغه تیزه لوب هم کولی شي، هغه لاندې ډاون د اورډر ښه دی، هم سپین لوبولی شي، هم فاست لوبولی شي، هم به دا د پاکستان بیټینګ لاین اپ چې دی پرولانګ شي، سی بشي، سالډ بشي. نو دغه پکې یو ده زما په نظر باندې په بیټینګ کې دغه نور ټول سی و. شاداب چې دی ګوره ما ورته ستې شاداب از انذر هی از امپرووینګ، دغې ته اوس آلراونډر یې ډے په ډے هر ځل چې موقع درځي سکور کوه، موقع درځي سکور کوه. آلراونډر همدغسې ستا کانفیډنس لیول پورته کېږي او ایله سی آلراونډر ورنه جوړېږي. اوس راځو بالینګ ته. حارث رؤف صاحب چې دی همیشه سکور ورکوي ګوره، مګر وکټ یې اخلي. 3 وکټ یې نن هم واخیستې، خو نسیم شاه بریلینټ بالینګ وکړه. 3 وکټ یې هغه هم واخیستې، مګر که 2 وکټ یې واخیستې خو بهترین بالینګ یې وکړه. ورسره
دغه چې دی محمد وسیم جونیئر خو آل راونډر دی هغه هم ښه بالینګ وګوره هر میچ کې تا ته 8 اوره 10 اوره محمد وسیم جونیئر کې آل راونډر تا ته همداسې پکاري چې ریګولر تا ته بالینګ کولی شي نو شاهین افریدي نو که چېرته شاهین افریدي وای بیا د تره زاون نیدرلینډان چې دی خرابوله نو دې د خاطره چې دی دغه نیدرلینډ 298 ته ورسېده کینې دې ته نشو رسېدی او پاکستان ټیم ته معلومات وشو چې د شاهین افریدي ویلیو څومره زیاته ده تا سره باید هر ځل چې یو شاهین افریدي ځي تا سره باید بل لیفټ آرم تا تیار ساتلی چې هغه لیفټ آرم چې هماغسې ده هماغه چې یو پلیر ځي چې مثلا انجرډ شي که نه چې تا سره بل هماغسې کوالټي پلیر وي چې هغه ریپلیس کوي دغسې دې سره ستا ټیم کنسسټنټلی ښه کېږي خو فلحال دا پاکستان دپاره ښه تجربه ده په نیدرلینډ کې ما خو ورته 3 لوبې دي 30 پوینټونه یې باید 30 والا پوینټ واخلي نو د پاکستان دغه ته د نیکسټ ایئر ورلډ کپ ته کوالیفای کېدو چانس زیات دی کینې ګوره د نور ټیمونو میچونه راځي خپلو کې به آخري وخت کې بایلیټرل سیریزونه وکړي نو هیله ده چې 3 واړه لوبې وګټي د پاکستان د بریا په هیله ستاسې د ټولو ډېر مبارک شي پاکستان د کرکټ مینوالو دویمه لوبه هم زما په نظر باید پاکستان وګټي په هغې او بیا هغې وخت کې خبرې کوو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه راځو تاسې سره کرکټ خبرې کوو خپل نظر شیر کوو او یو ورځ به انشاءالله بیا کوشش کوو چې دغه خلک پکې دې کې راخیستل شروع کړو چې څنګه دې دغه کې راخلي خو دې ته بیا بله ورځ ویډیو ګورو یوټیوب کې ځان به پرې پوه کړو اوس هم خو فلحال چې دی یو ځای ته ځو تاسې سره مو غوښته چې خپل نظر شریک کړم ستاسې ټولو یو ځل بیا د شیر کولو نه د لایک نه کامنټ نه یو جهان مننه موږ چې ګوره څوک چې چا مینهوال هغه ماته چا وی دغه سوشل میډیا کې لایک غواړي فالو غواړي وروره انسان همداسې شی دی غواړي چې څوک دغه خبره واوري خوښه یې کړي خوشحالېږي دا خو څه بد کار نه ما چې ته لایک او فالو نه غواړي نو ته په دې سوشل میډیا کې خاورې غواړي خو لاړ شه که نه پرېږده مه کوه دا کار مګر غم کوي منافقت مه کوئ خلک په غلطو طریقو باندې راځي شین ورته شیر کړي په لکونه فالوورز دغه کې زموږ دا شی نه دی په کار مشهور خو فرمان کسکر هم و هغسې مشهورېدل نه دي په کار مشهور خو زیبا ګل هم ده هغه بله پهلوان هم ده همداسې نور کنزلماران هم دي مګر هغې نه هم د الله پاک وساتي الله پاک دې موږ په خپل امان کې وساتي الله پاک دې داسې دغه نه کوي چې موږ ستاسې زړه خفه کړو نه موږ چاته کنځلې کوو نه زموږ اراده ده چې د چا زړه خفه کړو خو کرکټ ته د مینې محبت لوبه ده نفرت موږ نه کېږي که بعضې افغانان اوس کوشش ډېر کوي چې موږ ته وایي چې یاره ته پاکستان په اړه خبرې مه کوه یا د عمران خان په اړه خبرې مه کوه یا بل په اړه وروره تا ته ما ویلي ته یې مه کوه ته تی او زه یم ته د نفرت ویشه زه به محبت ویشم مګر دا خبره یاد ساته چې الله پاک چې دی المحب ذات دی د مینې محبت ذات دی موږ به یې ګټو د مینې محبت خلک او نفرت پاله به تل په دې دنیا هم سوځېږي اور کې هره ورځ به راپاڅېږي منفي ذهن سره چې څه ویمه څه ونه یمه نن څه داسې دغه شوی دی چې زه یو غوبل جوړ کړم مګر اخیری انجام به دې ډېر خراب وي خدای دې وساته زړونه به نه ازاروئ نفرتونو نه تیر شئ خو که کوئ لاس مو خلاص تل به سوځېږئ موږ به مینه محبت کوو پاکستان دې زنده بادي افغانستان دې زنده بادي ټول امت مسلمه دې زنده بادي او ټول انسانیت دې زنده بادي په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان.